الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الاحتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستاسي د سوالونو او د هغوی د جوابونو محترمو اوریدونکو او لیدونکو نیکی هیلې احترامات مو ومنئ. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې دا خپرونه ستاسو لپاره ډېره زیاته اهمه او مفیده سي. محترمو، دغه د دیني پوښتنو او د هغوی جوابونه خپرونه ډېره ښه خپرونه ده. که تاسې هم لطف وکئ او د ثواب په خاطر یې تر خپلو نورو ملګرو پورې هم ورسوئ، دا به ستاسو ډېره ښه پیرزوینه وي. نو راځو په خپرونه باندې پیل کوو. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي د بخاري شریف حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د منافق سړي درې علامې دي چې خبرې کوي درواغ وایي، چې وعده وکړي خلاف ورزي یې کوي، او چې شی یعنی امانت ورسره کښېږدي خیانت پکښې کوي. که په یو چا کې دغه شان او عادات موجود وي نو هغه بس منافق دی، که یې څه مطلب دی؟ جواب دا دی محترم وروره، منافق پر دوه قسمه دی. یو منافق اعتقادي دی چې په ښکاره خو مسلمان وي، لیکن په زړه کې پر الله جل جلاله او پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه لري، او د اسلام په احکامو کې هیڅ حکم د حقانیت عقیده نه لري. یو دا دی. او دوهم منافق عملی دی. دا هغه کس دی چې الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم خمنی او د دین اسلام عقیده هم لري، لیکن کار او کردار د منافقین وي. مثلا درواغ ویل، وعده خلافی کول، په امانت کښې خیانت کول. په دغه حدیث شریف کې چې دغه دوهم قسم منافق ذکر دی، که څه هم دی مسلمان وي، لمونځ او روژه ادا کوي، مګر کردار یې د منافقانه دی. په کوم شخص کې چې دغه درې بد خصلتونه وي نو دغه حدیث شریف وعید او سزا ته شامله ده، یعنی کردار منافقانه دی. مګر ته مطلقاً منافق ویل دا جائز نه دی. لیکن په یو چا کې چې د کافر عملونه موجود هغه ته مطلقاً کافر ویل نه دی پکار. همداسې معامله دلته ده. یو بل ورور هم پوښتنه کړې ده چې وایي سوال مې داسې دی، ما په یو کتاب کې لیکلي ولیدله، فکر کوم چې دی ملا دی، دا پوښتنه یې کړې ده. وایي که یو کس د یو عالم دین او پر شریعت برابر عالم بې عزتي او توهین وکړي، که څه هم لږ وي، هغه کس کافر دی. او حواله یې د فقه اکبر کتاب تور کړې ده چې ومن قال للعالم عویلم ای بصيغة التصغير للتحقير كما قيده بقول قاصدا في الاستخفاف كفر. وای زه داسې په تعجب سولمه چې په دې مسله کې حقیقت حال څه دی. محترم وروره، که چیرې یو کس راولاړېږي بې له کوم سبب ظاهري او بې له کوم دنیاوي دښمنیه د یو دیني عالم او بزرګ او شیخ بې عزتي کوي، په سپکه ورته ګوري، دا په حقیقت کې د دغه بې عزتي نه ده، بلکې د علم دین په قرآن او حدیث کې چې د هغو بې عزتي ده. او په داسې بې عزتۍ سره انسان کفر ته اوړي، او که په دې وجه باندې دغه شخص بد ورڅخه وړي، سپک یې بولي چې د هغه عمل د شریعت مخالف دی، یا په خپل علم سره خلق گمراهان کوي. په علم خو نو خلق نه گمراهان کیږي، په علم انسان بل انسان وشي لارې ته رابولي. نو یا یو جواب
دا چې پر حق باندې وي دی نه دا حق خبره دی پټوي حق نه ادا کوي او ظلم کوي دا د علم دین اهانت نو لهذا دا هم کفر دی ځکه هر عالم خو پر دې باندې امر سوی دی الله تعالی امر کړی دی چې دی به حق خبره کوي هغه د الله تعالی جل جلاله حکم چې و هغه به تر نورو خلکو رسوي لکه څنګه چې لما قال علامه طاهر ابن عبد الرشید البخاري رحمه الله تعالى في خلاصة الفتاوى من أبغض عالما ويڅوک چې بغض لري د عالم سره من غیر سبب ظاهره یو سبب ظاهر ورښکاره نه خيف عليه الكفر نو دی په کفر باندې و بیریږي هکذا همدغه ډول قال علامه علي کاري په نقاش مشکات کې هم داسې ویلي دي یو بل ور سوال کړی دی وای د قیامت په ورځ به د الله جل جلاله دیدار فقط نارینه ته حاصل وي که ښځې هم ورسره شریکي وروره کوم آیاتونه او احادیث چې په دغه باره کې راغلي دي هغه مطلق راغلي دا قید او شرط نسته پکښې کې چې نر به وي که به ښځه وي صرف شرط نیک عمل او د الله جل جلاله رضا ده چاته چې دا حاصله وه نیک عمل او د الله تعالی جل جلاله رضا حاصله سول هغه ته د الله جل جلاله خپل جدار ورکول کېږي هغه که نر وي او که ښځه وي لکه څنګه چې الله تعالی وایي قرآن کریم کې بسم الله الرحمن الرحیم وجوه یومئذ ناصره الى ربها ناظره سورة قیامت 22 او 23 نمبر آیاتونه دي او همداسې عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم كل جمعة هر جمعه هلته په جنت کې یو ورځ وي چې د جمعې په نامه به یادېږي دا ورځ نو په هغه ورځ به وایي نبي علیه الصلاة والسلام وایي ټول انسانان به الله تعالی جل جلاله وویني ټول مسلمانان او یو بل ور پوښتنه کړې ده وایي د ځینې راډیوګانو او خبري رسنۍ څخه نن سبا د باران د اټکل په اړه باندې خبرې اورو سبا ته به فلانی ځای کې باران وسي او فلانکي ځای کې به دومره یخ وي او دومره به ګرمي وي او په ښکاره او سرسري نظر سره دغه خبرې او پیشګویانې د قرآن کریم د هغه آیات مبارک سره په ټکر او تضاد کې معلومیږي چې الله جل جلاله فرمایي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفسا بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ده سورة لقمان 4 نمبر آیات محترم وروره د دې سوال فکر کوم چې نه دی خلاص شوی یعنی 15 شیان داسې دي چې د هغوی علم یوازې د الله جل جلاله سره دی چې قیامت دی باران اورول دي او د میندو په نسونو کې د ماشوم نر او ښځې نیکبخته او بدبخته معلومول دي او د سبا د ژوند په اړه چې سبا ته بنده څه کوي او د انسان د مرګ ځای او نیټه نو لهذا دغه آیات او د نن سبا دغه اټکلونو ترمنځ چې کوم تضاد معلومیږي دغه تضاد حل راته بیان کړي ډېر به ښه وي ځکه چې زموږ مشکل حل سي او تاسو ته الله جل جلاله د آخرت اجرونه درکړي الله تعالی جل نصیب کړي تاسو سره محترم وروره دا یو داسې اهم او ضروري سوال دی چې ډېر خلک په دغه باره کې د صحیح معلومات څخه پرته د ځانه توجیهات بیانوي چې هغه بیا کله سبب د طبیعت خرابۍ او بدګمانۍ هم جوړ سي موږ جواب درته ذکر کوو خو په یو څه تفصیل او ستاسو په توجه سره محترم ورور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې دغه آیات چې په تفسیر کې داسې فرمایي چې دغه ذکر شوي آیات څخه داسې ثابته شوله چې مطلق علم غیب کوم چې د الله جل جلاله خصوصیت دی دا هیڅ پیغمبر ته په ذریعه د وحی نه ورکول کیږي اوس دغه خبرې تقاضا او غوښتنه دا ده چې دا شیان هیڅ کله چاته معلوم نسی او حال دا دی چې د امت د ډیرو اولیاء الله څخه
داسې بې شمېره واقعات نقل دي چې دوی کله د باران خبر ورکړی دی یا یې چاته د حمل متعلق څه خبر ورکړی دی یا د چا متعلق آینده د څه کار کولو یا نه کولو خبر ورکړی دی یا د چا د مرګ ځای متعین شولی دی چې پلانکی سړی به دلته مړ کیږي او بیا دغه پیشګویانې په مشاهده سره صحیح ثابت شوي هم دي. دغه رقم ځینې نجومیان یا د جعفر او رمل وغیره پوهان یا د نن سبا ساینس پوهان د دې شیانو متعلق خبرونه ورکوي او ځینې وختونه هغه صحیح کېږي هم. نو بیا د دې پنځو شیانو خصوصیت د علم الهي سره څنګه پاتې شو؟ د په جواب کې داسې ورته لیکلي دي چې مولانا محمد شفیع صاحب چې د دې یو جواب هغه دی چې په سورة نمل کې په تفصیل سره راغلی. اول جواب هغه دا دی چې علم غیب په حقیقت کې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د طبیعي سبب دی. د طبیعي په طبع کې څه پېښېږي کوم چې د طبیعي سبب په واسطه سره نه وي بلکې بې له واسطې څخه خو خود به خود رامنځته کېږي. او دا شیان چې لوړې ذکر وسو دا خو د انبیاء علیهم السلام ته په ذریعه د وحی او اولیاء ته په ذریعه د الهام او نجومیانو و غیره ته د خپلو حسابونو او طبیعي اسبابو په ذریعه سره حاصل شي. نو دا علم غیب نه دی بلکې دا انباء الغیب دی، یعنی د غیب خبر کوم چې په یو جزئی او شخصي معامله کې چا مخلوق ته حاصل شي. د ذکر شوي آیات د مضمون سره منافي نه دي، ورسره په ټکر کې هم نه دي، ځکه چې د دې آیات مطلب دا دی چې د دې پنځو شیانو کلي علم کوم چې پر ټولو مخلوقاتو او ټولو حالاتو باندې حاوي شاوخوا راګرځېدلی دي هغه الله جل جلاله چاته په ذریعه د وحي یا الهام په زړه کې الهام دې ته ویل کېږي چې په زړه کې یو خبر ورواچي. دا نه دی ورکړی، البته کله ناکله د یوې یا نیمې واقعې څه جزئي علم په ذریعه د الهام حاصلېدل د دې آیات سره منافي نه دی، ورسره په ټکر کې نه دی. او دوهم جواب دا دی چې د دې څخه علاوه یو جواب د دې دا هم کېدای شي چې د علم څخه مراد قطعي او یقیني علم دی او دا د الله جل جلاله څخه ما سیوا و بل چاته نسته. د الهام په ذریعه چې کوم علم چا ولی ته حاصلیږي هغه قطعي او یقیني نه وي، په دې کې د مغالطیو ډېر احتمالات هم وي او د نجومګرانو او ساینس پوهانو په خبرو کې خو روزانه لیدل کېږي چې په لسو درواغو کې یو لا هم صحیح او مناسب او رښتیا کېږي. اکثره وخت دی وایي چې سبا فلانکي ځای کې باران وسي، هغه ونسي. دی فلانکي ځای کې به سیلونه او سیلابونه راشي، فلانکی اوس هغه ونسي. لکه یو څو ورځې مخکې چې داسې اوازه وه ستاسو په یاد یې څو کلونه مخکې چې 2012 یا 2014 به یادوئ چې دا د قیامت په دغه کې به قیامت رامنځته شي، چې بیا په هغه کې هغه ځینو خلکو چې په میډیا کې ډېر مطرح دي هغو ویډیوګانې او فلمونه په دې کې جوړ کړل چې 2012 کې به دغسې قیامت راځي. هغه یو قسم ویډیوګانې جوړې کړې وې چې د اسمان څخه به ډبرې راتللې. 2012 څه وخت چېر شوی دی؟ اوس 2024 دی، کله قیامت راغلی؟ نو دا د دې هغه مغالطي او غلطي او درواغ. نو دې ته به علم قطعي څنګه ویل کېږي؟ خو بالفرض که رښتیا هم سي دا د اسبابو په دایره سره کېږي، دا خبره ورکول کېږي. دوی اسباب لري، هغه دوی ورځ وویني چې پلانکي ښار باندې را روانه ده، دغونه باد سره یا د باد سرعت یې هم درته معلوموي. نن سبا خو چې موټر کې سپور یو موټرونه ته چې اوس په دغونه کې روان یې پلانکي ځای ته 2 کیلومتره لاره پاته ده، په دغونه ساعتو کې به رسېږي. نو د ورځې دا هم داسې درته وایي چې په دغونه باران، په دغونه باد او په دغونه باران په مځکه باندې ووروي. دا ټول د آلات په واسطه باندې تاسو ته کوي. نو خلاصه دا ده چې د ساینس د نگاه څخه دا خبره کول چې سبا ته به باران وسي یا سبا به ورځ وي یا داسې نور وغیره، دا د قرآن کریم د دغه آیات سره ټکر نه لري، ځکه چې دوی دغه خبره د اسبابو په رڼا کې د اټکل د مخې کوي، نه دا چې دوی ته علم غیب حاصل دي.
بلکې د اسبابو په دایره کښې خبره کوي. هغه اسباب هم د بنده جوړ دي، د غلطي امکان پکښې کې وي او کله کله صحیح هم وخیږي. نو یو بل ورور هم پوښتنه کړې ده چې وایي یو کس داسې قسم واخیستی کوم د پلانکی کار وکړي نو د کافر سه. زموږ پښتنو کې داسې خبرې وي او بیا یې هغه کار وکړي، آیا نو اوس دغه سړی کافر سو که مسلمان دی؟ محترم وروره، که چیرې د ده دا عقیده وه چې د دغه قسم وروسته د هغه کار په کولو کافر کېږم او بیا هم په قصد سره دا کار وکړي، فقهاو لیکلي دي چې دغه سړی کافر کېږي. او که یې دا عقیده نه وه چې زه کافر کېږم، بلکې دغه شخص د الفاظ مطلق د قسم لپاره واخیستل، بل غرض یې نه و پکښې کې، نو پر دغه کس د قسم کفاره ادا کول لازمي دي. لکه علامه اسکفي صاحب رحمت الله علیه فتاوی هندي د ټولو دا خبره رانقل کړې ده. یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو شخص د فال کتابونو څخه و خلکو ته د غیب خبرې کوي او دا کسب و پیشه ده ګرځېدلې ده او عام خلکو ته یې د دې معتقدین دي د مخکني او وروستنیو حالات خبرې وښیي چې داسې به وسي، په آینده کې به داسې وسي، دا خبرې ورته کوي. د کاهناتو او نجومګرانو کسب یې اختیاره کړی دي، د عددو او شمیرو حساب لګوي او د ډیرو غیبو خبرو خبر ورکوي. آیا دغه کار سره انسان د ایمان څخه وځي، کافر کیږي او که نه؟ محترم وروره، دغه شخص فاسق او د کبیره ګناه مرتکب خو یقیني دی او تر څه وخته چې دغه کس صراحتا او په ښکاره د غیبو د پیژندلو دعوه ونه کړي، تر هغه وخته پورې کافر نشي کېدلی. والله اعلم. او یو بل ورور هم پوښتنه کړې ده، وایي د الله جل جلاله څخه دعا غوښتل په حرمت او عزت د عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه دغه دعا باعث د اجابت ده کیا او د دین د بزرگانو څخه دغه امید کول چې د دوی د عزت او حرمت څخه پر الله جل جلاله باندې د دغه دعا قبلول ضروري دي، ځکه دغه بزرگان په دین کې غټي رتبه حاصل کړي دي. پر دغه طریقه دعا او عقیده ساتل څنګه دي شرعاً؟ محترم وروره، په شریعت مطهره کې دعا د بزرگانو په توسل سره روا او درسته ده چې دغه به بزرگان د دین او مقبولان د حق وي، بیا نو فرق نه لري که مړه وي که ژوندي وي. د استسقا په کیسه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت عباس رضی الله عنه په توسل سره دعا وغوښتل او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ژوندی او د زریر رضی الله عنه په کیسه کې د نبی علیه الصلاة والسلام په توسل سره دعا ثابته ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې وفات شوی و. نو لہذا د بزرگانو او اولیاء الله په توسل سره د دعا غوښتل په جواز کې هیڅ شبهه نشته. او کچيري عوامو ناخبر خلکو په دغه معامله کې ډیر زیاتی او افراط کاوه، مثلا چې پلانی صاحب ته به راکوي، باید داسې عقایدو څخه دوی منع سي او صحیح طریقه ورته وروښودل سي چې داسې مه وایه، د الله تعالی څخه یې غواړه، مګر دغه عقیده ساتل چې پر الله تعالی جل جلاله باندې دعا قبلول لازمه او ضروري ده، دا عقیده هم غلطه ده او فاسده ده او په شریعت مطهره باندې زیاتی دي. عن عثمان بن حنیف ان رجلا ضریر، هغه کتاب لکه مخکې چې موږ ورته وویل، هغه حدیث دلته راغلی دی چې دی راغلی چې اتی نبي صلی الله علیه وسلم فقال ادعو الله، ته دعا وغواړه د الله تعالی جل جلاله څخه ان دا یعافیني چې ما ته عفو وکړي. دا حدیث ډېر اوږد دی، د حدیث سوال څخه به نور راتېر سو. راځو یو بل ورور پوښتنه کړې ده، یوه خبره به تاسو ته دا هم وکړو که چیرې تاسې هم پوښتنه لرئ موږ ته یې د دې په کمنټ کې کښېږدئ، ستاسو پوښتنه موږ رااخلو او دلته بیا تاسو ته جوابوو.
دې ورور داسې پوښتنه کړې ده، وایي آیا دا خبره رښتیا ده چې په حدیث شریف کې راغلي دي چې کله د یوې ښځې 2 یا 3 ماشومان مړه سي هغه به جنت ته ځي؟ نو وایي دا خبره رښتیا ده که نه؟ محترم وروره، د مسلم شریف او بخاري شریف حدیث دی چې کله د یوې ښځې 3 دانې اولادونه مړه سي او بیا دا پر دغه غم باندې صبر وکړي، الله تعالی جل جلاله ته صبر وکړي، نو الله جل جلاله به جنت ته داخله کړي. یوې ښځې عرض وکړي چې یا رسول الله که چیرې 2 دانې مړه سي، 2 اولادونه یې مړه سي د یو ښځې، نو هم به دغه ښځه جنت ته ځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که 2 مړه سي، که 2 اولادونه مړه سوي هم به دا ښځه جنت ته ځي. لهذا دا خبره درسته او صحیح، ځکه چې په احادیث سره ثابته ده. البته د کړو ګناهونو حساب ورسره کیږي، بیا به جنت ته ځي. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من أنصار لا يموت لأحدكن 3 من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منه أو 2 يا رسول الله، خبر دي چې کڅوم 2 کچیر 2 اولادونه مړه سي هم جنت داخليږي؟ قال أو 2. رواه مسلم. وفي رواية لهما 3 لم يبلغوا الحديث. نو محترم ورونو، سوالونه بیخي ډېر راغلي دي، په بله خپرونه کې به د نورو سوالونو جوابونه هم انشاءالله تاسو ته وړاندې کوو. نور خدای پاماني کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.